د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې دا سړی لکه د عشق دلدل کې گیر شو، دا سړی لکه د عشق دلدل کې گیر شو، په غمو د خوشحالو د سره تیر شو. دا سړی لکه د عشق دلدل کې گیر شو، په غمو د خوشحالو د سره تیر شو. ای د سترګو جنګول یې چا نه زده کړو، ای د سترګو جنګول یې چا نه زده کړو، ای د سترګو جنګولو کې ماهر شو. ای د سترګو جنګول یې چا نه زده کړو، ای د سترګو جنګولو کې ماهر شو. او شعر دا موسم سو چې پښتون چې ننګ نموس باندې مین و، پښتون چې ننګ نموس باندې مین و، پښتون په تله وګورئ کثیر شو. مننه. پښتون چې ننګ نموس باندې مین و، پښتون په تله وګورئ کثیر شو. او چې هر چاته د نفرت په سترګو ګوري، چې هر چاته د نفرت په سترګو ګوري، دا بې مینې خلک څه په دنیا ډېر شو. او څو شعرونه دي. مننه. او چې هر چاته د نفرت په سترګو ګوري، دا بې مینې خلک څه په دنیا ډېر شو. او یو څو شعرونه دي مجاهدین ته ډالۍ چې د سکه ورور د ګریوان سودا یې وکړه، د سکه ورور د ګریوان سودا یې وکړه، ملا یې ماته کړه د ځان سودا یې وکړه. مننه. چې د سکه ورور د ګریوان سودا یې وکړه، ملا یې ماته کړه د ځان سودا یې وکړه. او ای پښتونه شابه زر کی زر کی پاسه، ای پښتونه شابه زر کی زر کی پاسه، ای پښتونه د افغان سودا یې وکړه. مننه. ای پښتونه شابه زر کی زر کی پاسه، ای پښتونه د افغان سودا یې وکړه. او د یو څو ټکو پیسو دپاره ګوره، د یو څو ټکو پیسو دپاره ګوره، بې ایمانه شو ایمان سودا یې وکړه. د حکومت موجوده حکومت د یو څو ټکو پیسو دپاره ګوره، بې ایمانه شو ایمان سودا یې وکړه. او ای سړیه دا ټوپک له اوږو کوز کا، ای سړیه دا ټوپک له اوږو کوز کا، ای سړیه په قرآن سودا یې وکړه. مننه. ای سړیه دا ټوپک له اوږو کوز کا، ای سړیه په قرآن سودا یې وکړه. مسعود صاحب غزل ده چې د وخت ډغر وخوړو ارمان سودایي شوی، د وخت ډغر وخوړو ارمان سودایي شوی، په فکر د حالاتو کې انسان سودایي شوی. او د کام په بربودۍ پورې مې درد قلم لراشي، د کام په بربدۍ پورې مې درد قلم لراشي، اوس نه راځي غزلو کې رومان سودایي شوی. مننه. د کام په بربدۍ پورې مې درد قلم لراشي، اوس نه راځي غزلو کې رومان سودایي شوی. او د ننګ نموس جذبه درته په کم انداز کې پیش کی، د ننګ نموس جذبه درته په کم انداز کې پیش کی، بس دا وایي پښتون دی په افغان سودایي شوی. او دا کوډې زما نه دي خپله اوتې بوتې وایي، دا کوډې زما نه دي خپله اوتې بوتې وایي، دا خپل ازار وهلی دی جانان سودایي شوی. مننه. مننه. دا کوډې زما نه دي خپله اوتې بوتې وایي، دا خپل ازار وهلی دی جانان سودایي شوی. او شعر دا معصوم صاحب چې منزل نشته مزل کوي، دا خلک ډوبوي ټول، منزل نشته مزل کوي، دا خلک ډوبوي ټول، ښکارېږي چې سالار د دې کاروان سودایي شوی. منزل نشته مزل کوي، دا خلک ډوبوي ټول، ښکارېږي چې سالار د دې کاروان سودایي شوی. او قصیده ورته وایه چې د زړه زوره پرېوتی، قصیده ورته وایه چې د زړه زوره پرېوتی، نشي وړی خبره د قربان سودایي شوی. او آخري مقطع ده چې نعیم دې لیونتوب کې څه بلا کلونه تیر کړو، نعیم دې لیونتوب کې څه بلا کلونه تیر کړو، ته اوس وایې چې سیرې د ګریوان سودایي شوی. مننه. شعرونه چې نن په زندګۍ تصویر مې وګوره، نن په زندګۍ تصویر مې وګوره، دغې بېوسۍ تصویر مې وګوره. ما پکې هر سهار څه بایللي دي، ما پکې هر سهار څه بایللي دي، غم د ورورولۍ تصویر مې وګوره. او تا نه په دویم ځله زه ښکلی وم، تا نه په دویم ځله زه ښکلی وم، چېرته پخوانی تصویر مې وګوره. تا نه په دویم ځله زه ښکلی وم، چېرته پخوانی تصویر مې وګوره.
یو څو شعرونه نور چې کله چې کیسې راته ډاډه کوي کله چې کیسې راته ډاډه کوي ښه پوهېږم مینې ته مې زړه کوي او اوس خو مې پې زړه پوره ورغلی دی اوس خو مې پې زړه پوره ورغلی دی اوس خو دې سړیه انکار نه کوي او نه راځي بس نه راځي بس نه راځي نه راځي بس نه راځي بس نه راځي هسې د راتلو یوه واده کوي او چا چله زړه ورکړي راته ووایي چا چله زړه ورکړي راته ووایي یو ښکلی به چا چا سره ښه کوي چا چله زړه ورکړي راته ووایي یو ښکلی به چا چا سره ښه کوي یو غزل ده چې دا محبت شولو نیمګړی پوره کار نه کیږي دا محبت شولو نیمګړی پوره کار نه کیږي زمونږ سیمه د خاموشه 1000 نه کیږي او مونږ د خان خلکو د زړونو تسلی کې پراته زبیره مونږ د خان خلکو د زړونو تسلی کې پراته د کاڼي زړه د استلالیه پکې لار نه کیږي یو ځل د ټک په سپینې خولې باندې راکړې ښه دی یو ځل د ټک په سپینې خولې باندې راکړې ښه دی اوس خو مې زړه کمزوری شوی دی اعتبار نه کیږي او داسې حالات راګیر کړي یو د خلکو منځ کې داسې حالات راګیر کړي یو د خلکو منځ کې نه د اظهار خبره وړی شو نه انکار نه کیږي او مونږ ټول عمر د انسان د سیوري یره کړي مونږ ټول عمر د انسان د سیوري یره کړي کني بلا دی وي زمونږ ترنه ډار نه کیږي مونږ ټول عمر د انسان د سیوري یره کړي کني بلا دی وي زمونږ ترنه ډار نه کیږي او مرغۍ په بوټي کې پساو د یم په ښکار راوتې مرغۍ په بوټي کې پساو د یم په ښکار راوتې لنده په لاس کې کلمې سوځي خو ګزار نه کیږي مرغۍ په بوټي کې پساو د یم په ښکار راوتې لنده په لاس کې کلمې سوځي خو ګزار نه کیږي او ما ورته وې په تا مین یم اوس تا خوښه ده ما ورته وې په تا مین یم اوس تا خوښه ده ویل یې نه قربانه غلی شه یار نه کیږي